دوستانو سلامونه. نن درته په وای ټي سټوډیو کې یا یوټیوب سټوډیو چې ورته وایي څوک چې د یوټیوب چینل لري نو دغه اپ یا برنامه هم باید ځان سره ولري. هغه کې د یو نوي اپشن په اړه تاسو ته معلومات درکوم. نو هغه لپاره تاسې په وای ټي سټوډیو باندې کلیک وکړئ. هغه نه وروسته دلته انالیټکس باندې چې موږ کلیک وکړو دلته په اډینس ته راشئ. اډینس نه وروسته اډینس ته چې راغئ دلته ګورئ تاسې ډیوایس ټایپ دې نه مخکې دا اپشن نه و، د یو څه موده کېږي اضافه شوی دی. ډیوایس ټایپ یعنې ستاسې چینل ویډیوګانې چې دي دا په کومو شیانو کې کومو ډیوایسونو کې کتل شوي دي. یعنې ډیوایس ټایپ د وروستۍ لاست 28 ډیز د وروستۍ 28 ورځو معلومات چې دي، یعنې ستاسې د چینل ویډیوګانې دا په وروستیو 28 ورځو کې په کومو ډیوایسونو کې کتل شوي دي. نو موبایل ګورئ تاسې 53.5 یا 53.5%، کمپیوټر کې 45.8، ټابلیټ کې 8.4 او همداسې تلویزیون کې 8.3. نو تاسې اوس دا معلومولی شئ چې زما د چینل ویډیوګانې په کومو ډیوایسونو کې کتل شوي. نو دا وه د نن ویډیو. که ویډیو مو خوښه شوي در سره لایک کړئ. که کوم نظر یا پوښتنه لرئ له موږ سره کمنټ باکس لارې شریک کړئ. که چینل مو تر دې دمه نه وي سبسکرایب کړی در سره سبسکرایب یې کړئ چې نورې ویډیوګانې هم زر سره شریک کړم. تر بلې ویډیو مو په پاک او مهربانه رب سپارم.